په بلخ ولایت کې یو تن ملي سوداګر د وزلوبې دودیزې لوبې د ودې په موخه یو خصوصي ټیم جوړ او د رسنیو پر وړاندې خلکو ته ور وپېژاند. ما تانستیم که یک تیم بزکشی را بسازیم و سر او سرمایه گذاری کنیم و ما امیدوار هستیم که این سرمایه گذاری بتانه تشویق دیگه سرمایه گذارا شود تا در افغانستان سر بازی هایی که فرهنگ و عنعنه و کلتوری کشور است سرمایه گذاری کنه و به او رشد بده. از تاجرای دیگه هم که به اصطلاح تصویر ما رو میبینن تقاضا داریم که این بازی ملی ما را خیلی تشویق کنن. هویت بازی های شوال بزکشی میباشه. این کلش به خاطر بیرون مرزی است که ما در آینده انشالله در قزاقستان، در قرقیزستان، در ترکیه بازی‌ها داریم، مسابقات داریم. از اینجا قهرمانای خود تعیین میکنیم، چپاندازای خود بعد در بیرون مرزی در وجود مسابقه میبریم. له بلې خوا د بلخ ولایت چپاندازان په مهمو بهرنیو سیالیو کې د دې ورزش د تکړه او مسلکي ورزشکارانو د پیژندلو په خاطر دغه شان ټیمونو د جوړولو هرکلی کوي. به خاطر تیم ملی قوی شوه، بچه‌ها یاد بگیره دیگه بعضی قانون و مقررات و پاول و دیگه اخلاق و کلی ترکیبی بزکشی را بفهمن که او ما بریم بخیر در کشور بیرونی که در افغانستان غریب و رنج دیده ما شما کاپی قهرمانی خوشی را بیاریم. بزکشی که است کار ثقیل است. در این مثال ورزش کنی، غذای خوب بخوری، اسب خوب داشته باشی. 80 سر اسب کار میکنه، 20 سر چپانداز است که نگرده خسته چپانداز مفت است. د یادونې وړ ده چې وزلوبه یوه له دودیزو ګروپي لوبو څخه ده چې د افغانستان په ډېرو توکمونو کې عام ده او د کلتوري لوبو په نوم هم یادیږي.